په ټیک ټاک باندې نن سبا پښتنو جنکو څه شروع کړي دي. کوم تاسو وګورو نو په سوشل میډیا باندې نن سبا د پښتنو جنکو چې په هغه کې سندل خټک، شمیله کوکو، زیبا ګل، شیرین درانی او یا داسې نور هم ډېرې دي چې نومونه یې اخیستل مناسب نه ګڼم. دوی ټولو په سوشل میډیا باندې په ټیک ټاک باندې داسې بې شرمي شروع کړې ده چې هغه بالکل د کتلو او د ویلو نه ده. د دوی یو څو ویډیوګانې تاسو سره شریکوم، تاسو به په خپله فیصله وکړئ چې د دومره بې شرمۍ سره ولې دوی په سوشل میډیا باندې راځي. آیا دوی ته په خپل کور کې خپل مور پلار خپله کورنۍ هم څه نه وایي او که څه وجه ده؟ ټول تفصیل به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. د هر څه نه وړاندې زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. درنو دوستانو، پښتون یو داسې قوم دی چې په غیرت باندې خپل سر ورکوي، خو ځینې خلک پکې داسې پیدا شي چې هغوی د دې پښتون قام بې عزتي کوي. اگر که ځینې خلک وایي چې زیبا ګل پښتانه نه ده یا شیرین درانی پښتانه نه ده، نو که دوی پښتانه نه وي بیا دوی په پښتو کې خبرې ولې کوي؟ ولې دوی دنیا ته دا میسج ورکول غواړي چې ګنې موږ پښتانه یو؟ داسې ښکاري چې دوی خو بالکل پښتانه دي، خو دوی هسې پښتانه شرموي، خپل ځانونه هم شرموي، ځکه چې په سوشل میډیا باندې دوی په مختلفو اپلیکیشنو باندې د 100 روپو په خاطر خپل بې شرمي کوي، غلطې خبرې کوي، بې حیایي کوي او دغه ویډیوګانې د دوی انګریزان نه بلکې پښتانه ګوري. نو هر کله هم چې د پښتون بچی دوی ویډیوګانې ګوري نو د دوی نه به څه زده کړي. درنو دوستانو، دا ډېره زیاته دردونکې خبره ده، افسوسناکه خبره ده. موږ تاسو ته پکار دي چې د دوی د ویډیوګانو د کتلو نه مکمل بایکاټ وکړو.